بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. په دې هیله چې روغ او جوړ وای. بیا هم نجیب الله زیرک پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ وي او د صحت کالي به مو پر تن وي. په دې ویډیو کې په دې باندې غږیږو چې آیا څنګه کولی شو مونږ خپل د موبایل ډیلیټ شوي عکسونه او ویدیوګانې لاسته راوړو. ملګرو نوموړې خبره ډېره حیرانونکې دی چې آیا څنګه کولی شو چې مونږ او تاسې وکولی شو بغیر له کوم سافټویر نه ډیلیټ شوي عکسونه او ویډیوګانې لاسته راوړو. خو نوموړې خبره حقیقت لري، بالکل 100% حقیقت ته نږدې ده. نو دا چې مونږ تاسو په دې باندې په تفصیل سره وغږیږو، لومړی یادونه کوم کوم چیرته زما یوتیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ یوټیوب ته لاړ شئ، هلته یې سرچ کړئ نجیب الله زیرک په نوم او تاسو ته به زما چینل پیدا شي. له هغې وروسته د سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د سبسکرایب تر څنګ د زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ او هر کله چې تاسو د زنګ نشان باندې کلیک وکړ آل انتخاب کړئ تر څو هر نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته به لومړی خبر درځي او د هرې نوې ویډیو په اړه به تاسو خبرېږئ. مهرباني وکړئ ویډیو آنلاین وګورئ تر څو ماته هم یو څه ګټه راورسیږي، هم د لیدلو او هم د سبسکرایب، او تاسو به آنلاین ډول وکولی شئ زده کړه وکړئ. او که چېرته کومه ستونزه در پیدا شوه یا کومه پوښتنه پیدا شوه کولی شئ چې ماته کمنټ هم وکړئ. دا به د آنلاین ویډیو ته کتلو یوه ګټه د ستاسو لپاره وي چې کله ستونزه پیدا شوه نو ماته ډایرکټ کولی شئ چې کمنټ وکړئ او د کمنټ په لیدو سره به ستاسو نور ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو نور ملګري په دې باندې هم پوه شي چې نوموړی چینل د پښتو ژبې چینل دی، خپلو پښتنو هېوادوالو ته په پښتو ژبه خدمت کوي، معلومات وړاندې کوي. تاسو کولی شئ دلته د سوشل میډیا، فیسبوک، واتساپ، میسنجر، همدارقم ته وغیره نور کوم سوشل میډیا چې دي د په اړه کولی شئ چې تاسو مختلف ټریکونه، هیکینګز او چلونه زده کړئ، سیټینګو په اړه مهم معلومات ترلاسه کړئ. همدارنګه د پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي مربوطه مضامین تاسو هم کولی شئ د همدې لارې تعقیب کړئ په پښتو ژبه او زده یې کړئ. نو ملګرو راځو اوس د عملي کار په طرف چې څنګه کولی شو زموږ ډیلیټ شوي عکسونه ویډیوګانې لاسته راوړو. نو مهرباني وکړئ همدا ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ملګرو اوس راځو د عملي کار په طرف چې آیا څنګه کولی شو موږ هغه ډیلیټ شوي عکسونه بیرته لاسته راوړو. نو تاسو ملګرو دلته وګورئ، راځم زه ګیلرۍ ته، زه لومړی قدم کې راځم دلته د سکرین شاټ فولډر ته، زه دغه 3 عکسونه ډیلیټ کوم. راځم ډیلیټ ته، عکسونه څنګه شول؟ ډیلیټ شول. د سکرین شاټ نه مې 3 عکسونه څنګه کړل؟ ډیلیټ کړل. اوس آیا دغه عکسونه چې ما ډیلیټ کړل آیا دغه 100% ډیلیټ شوي دي او که نه؟ د ستاسو ځواب به دا وي چې نه، بالکل نه دی ډیلیټ شوي. خو موږ تاسو دا فکر کوو چې بالکل زموږ عکسونه د موبایل څخه څنګه شول؟ ډیلیټ شول. خو ملګرو تاسو باید ډېر احتیاط وکړئ، ډېر باید فکر وکړئ، خپل شخصي معلومات په موبایل کې ساتلي وي، عکسونه وي، ویډیوګانې وي او تاسو د هغوی ختمول غواړئ چې د موبایل څخه ډیلیټ شي، په دې طریقې مه ډیلیټ کوئ. دغه عکسونه د ستاسو موبایل کې پاتې شوي دي، یوازې د ستاسو له فولډر څخه څنګه شول؟ هایډ شول، پټ شول. نور شته په همدې موبایل کې عکسونه پراته دي، ویډیوګانې پراته دي. دا چې په کوم ځای کې دي او څنګه موږ کولی شو هغه عکسونه بیرته لاسته راوړو، نو راځئ اوس یې ګورو. تاسو ملګرو راشئ دلته، دغه 3 نقطې چې تاسو ګورئ دلته به کلیک وکړئ، له هغې وروسته به دلته راشئ او دلته تاسو ګورئ هغه څه چې ما له خپل موبایل څخه ډیلیټ کړي دي هغه دلته څنګه دي؟ شته دي. او هغه 3 عکسونه چې ما همدا اوس د ستاسو په وړاندې ډیلیټ کړل، یو عکس دغه دی، یو عکس دغه دی، یو عکس دغه دی. اوس له دې ځایه مونږ تاسو اوس 2 آپشن لرو چې آیا دغه عکسونه چې مونږ ډیلیټ کړي دي په دایمي ډول د ډیلیټ شي له موبایل څخه او که پکې پاتې شي. نو زه که چېرته وغواړم چې نه همدغه عکسونه دې زه بیا لاسته راوړم، په ریسټور بټن باندې به تاسو څنګه وکړئ؟ کلیک به وکړئ، دلته به راشئ، ریسټور باندې به کلیک وکړئ. او که چېرته غواړئ چې نه نوموړي عکسونه د څنګه شي بالکل د ډیلیټ شي، نو تاسو به دلته د ډیلیټ بټن باندې څنګه وکړئ؟ کلیک به وکړئ. نو 2 آپشن دي، د ریسټور په دې معنی چې زموږ عکسونه د بیرته لاسته راشي، خپل فولډر ته دې راشي، او ډیلیټ په دې معنی چې بالکل د له منځه څنګه شي؟ لاړ دې شي. زه اوس په ریسټور باندې کلیک کوم، نوموړي عکسونه چې ما ډیلیټ کړي دي هغه بیرته څنګه شوي وي؟ خپل فولډر ته راغلي وي. اوس راځم سکرین شاټ فولډر ته، داسې ګورئ دلته چې دغه 3 عکسونه چې ما ډیلیټ کړي وو بیرته بیا هم څنګه شول؟ لاسته راغلل. نو مهمه خبره دغه ده چې تاسو باید په دې باندې باوري نشئ چې آیا ما له خپل موبایل څخه عکسونه ډیلیټ کړي دي بالکل ډیلیټ شول او که نه. نو تاسو په دې باندې 100% باوري مه کېږئ چې زموږ عکسونه موبایل څخه ډیلیټ شوي دي، بلکې دا په یو ځای کې خوندي ساتل شوي دي. نو دغه طریقه چې تاسو ولیدله، مهرباني وکړئ د همدې طریقې څخه ګټه واخلئ. ویډیو نور ملګرو سره هم شریکه کړئ، د نورو ښایسته ویډیوګانو په انتظار شئ.